په نننۍ ویډیو کې مهم لغاتونه او یو جمله په داسې ډول سره day یعنی ورځ او که دا رقم وایي چې نن ورځ په انګلیسي کې ورته today ویل کېږي یعنی TO و لغت ته د day اضافه کېږي. night یعنی شپه NIGHT او که یو کس داسې وایي چې نن شپه په انګلیسي کې ورته tonight ویل کېږي. tomorrow یعنی سبا ته چې ویل کېږي tomorrow او که ته دا رقم وایي چې تېره ورځ په انګلیسي کې ورته yesterday ویل کېږي yesterday. last night تېره شپه last یعنی تېر نو کله چې د نایټ مخکې last راشي last night تېره شپه. کله چې شپه نیمایي شي نیمایي شپې ته په انګلیسي کې midnight MIDNIGHT ویل کېږي. او که څو ورځې پرله پسې یادوي مخکې یا هم وروسته نو بیا د وروسته لپاره لفظ د after AFTER استعمالیږي او د مخکې لپاره بیا لغت ago یا لغت before استعمالیږي په داسې ډول سره 3 days after یعنی 3 ورځې وروسته 2 days ago or before یعنی 2 ورځې مخکې ago یا هم before هر یو چې استعمالی ago هم مخکې before هم مخکې.